جزاء جو هذا مشان طفل غزو تيار ناس إذا تيار ناس هو شيء لأنه ده بقى شيء تيار وبترد السر مشيات. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. ها داسې چل دی اجازه که نه چې بیا خو ناوخته کېږي مو دغه نیازک منډه پل باندې هلته ناست دی که نه بس شيء تیاری چای ضروري ده نو خود ضروري ده تاسو د لارې د مونډې د پل نه پروګرام وشي او چې مطلب یا چې ما کوم سودا راوړل هغه پیسې براکې وقاره او کیکونه پیسې وراکې ټیک ده او پې مې وروړي نه نه بیا سکو او بل ځکه خبره چې لاړو شوم به دې غاړه چې سکو نه دې په غاړه نه ته کیشته نشته هغه ته پته هلکه خپل خو به وګوري چې اپله کشتۍ نه وي نیازک اپله موږ دې خو پروګرام ریکارډ پروګرام ریکارډ مو چې هغه د اوازونه کولی به صرف دا ګوره اوس چای تیاره ده بس چې تیار زه ته راواله زه شابه زه چې ځو ښه دا خو تا بیا ډېر سره واصل مړه جزا څنګه راغی چې دغه ترمات چې دا پیالې دي او دغه چنچور دي بس خو دا بله قیمتي شي چې تاسو یې وڅښئ که نه که نه ښه اوس بې قیمته وي زما لاس کې دی دې اوس څه قیمت نشته دی که نه خو چې دا ته اوس کې نیازکې اوس کې وقار یې اوس کې دغه فطرت یې اوس کې صاحب مانیروال یې اوس کې یاسر یې اوس کې دا به قیمتي شي زه صحیح ده ټیک شو ده ملګرو موږ دا د ګاډي کې ناست شو څه جز خواته راورسېدو تاسو ولیدل اوس روان یو منډه خواته منډه پل ته ځو داسې چل دی چې نیازک د درګۍ نه راغلو موږ د پېښور نه رالو او تاسو ته خو پته دی چې منډه سیند باندې د تګ راتګ دغه نشته نه به هغه طرف ته یو موږ دې پله یو نه به په کښتۍ راواوړي دلته به پروګرام ریکارډ کښتۍ به نشته نشته دا بله مزه یې چې کښتۍ موږ به دلته کې ریکارډینګ وکړو نیازک په هلته کې مخامخ راته ګوري خو دا خدای دې وکړي چې وي کښتۍ نو روان یو پله څومره لاره ده اجازه یاره بس اوس خو موږ ډېرو کلي نه راوښتو تقریبا چې 3-4 منټه کې موږ نیټک خواله ورسو ښه د مونډې پل ته به ورسو کتوزو د مونډې د پل ټوله 15 منټه لاره ده دا د کتوزو نوم څه حساب دی دې نه څه خبرې دا خو تا ته فطرت ته مې هغه مخبره وښودله دلته د محمود غزني په وخت کې غذا شوې وه جنګونه شوي په دغه مقبره کې خلکه پراته وو څه به شهیدان وو څه به زخمیان وو نو بیا د ثوابۍ نه یا د باجوړ نه یا د افغانستان نه خلک به راتل چې چا مطلب دا علاقو خلک همدلته راغلي وو که نه جنګونه یې کړي وو نو څوک په شهیدانو څوک په غازیانو نو خلک به هغوی کتوله راتلل هلته به خلکو ویزو وي د کتو ځای ته یو دغه جران دی تاسو که د ټکرونه تاسو که ځان انګریزانو د وخت دي د دې کتوله به خلک راتلل دا د کتو ځای وو اوس کتو ځای د دغه کلي نوم دی د منډې پل ده که نه اجازه او بالکل او نیازک تی دلته راغلي دي راپورې شوي دي جوړ په کښتۍ باندې انتظار کوي د هغوی خواته روان یو موږ خو دا کښتۍ به نه تاسو به هغه طرف ته ناست یئ موږ به دلته ریکارډ Ya se le dijo que era Pedro que está por aquí. Ahí es. څنګه یا جوړې خیر درمانه څنګه یا خیر اجازه څنګه یا جوړې برابر یې فطرت په دې ځای ورته وکنه نه دا هغه نه دی دا بل دی جزا دا د حاله تمام نتیجه کړې په واتساپ باندې او دې مله جواب نه نه نو اوس درته مخامخ شو اوس په دله داسې جواب درکړي دې چاله په واتساپ جوابونه نه او داسې خبره کوي وایي والله ما ته هلته میسیج نه کوي لکه چې موږ ته څوک میسیج نه کوي الله سره که په دې اختر کې ما ته ډاکټر فیس خو پېژنې ډېر ښه ما ته یې میسیج وکړ ما ورته سروې دې اخیستی وکړ خو یا نو ما ته تصویر راولېږه ما دا په څو خو ما هغه تصویر اوپن کړی نه و دا په 3 لکه او 20 زره ما بس خشته مې ښه د الله دې نصیب کړه
وای ساته په خدای دې غر کو یا وای تا تصویر کولو که دا سنډالې وي میخانه مړه زه واتساپ نه ګورم جزاک الله تا ته خو پته ده نو یاره کو بل سړی دا ګیله کوي نو هغه ته پته نه نو تا ته خو پته ده نه کو که به واتساپ ته میسج نه کو کال کوه کال کوه چې سیګنل کار نه کوي کال ته بسو کما ها کني دا خبره مس کال لته زه ستاسو واتساپ نمبر په پین کوم چې دا سر کې راځي ځه صحیح ده بس دا قشان دي چالو کا مانه دا څه خون کې د قدرمان نه خیر دی نیم منټ 40 سکند او یو منټ دا شنت ټولې ما یو ځای کړي روغ لوري خو نه راځي دا پترت راکړه هغه ته مې ګومن راوړ هغه خپل وخت ګومن کړ مې ما راوړې ته په ځکه مې اثر په ګاروم ما اثر په ګاروم صحیح درمانه وخت شروع کوم درمانه او خوري کوم دا یاره شروع کا ها دا یو کاټن جوړه مې رااله دا لکه ما چې دا څه ملو کې درمان تر کاټن والا علم سو کو دا سپینو جامو والا څه ما ته به دی ویلو زه به درغله هم د ظالما نه پرې ته ولې ورته مو کاټن کې ولې خبره جوړه ها د بارانه کګه شی وو ما ته اوس هم یاد شي زمون کچا غونته کوټه وا ما ته اوس هم یاد شي د بارانه کګه شی وو ما ته اوس هم یاد شي زمون کچا غونته کوټه وا ما ته اوس هم یاد شي چې بسیلې شو ما به چرته را پرې نوځي زمونږ ما ته دروازه وا ما ته اوس هم یاد شي د پیوندونو په کشمار نو یقین د کیږي زما د مور یو لپټه وا ما ته اوس هم یاد شي د پیوندونو په کشمار نو یقین د کیږي زما د مور یو لپټه وا ما ته اوس هم یاد شي د سخات پیسې نه وي مليان ورل نږدې نه راتله زما د پلار چې جنازه وا ما ته اوس هم یاد شي د وړې لور مې د دارو د لاس ساخه تله عجز غیږ کې مې پرته وه ما ته اوس هم یاد شي د پیوندونو په کشمار نه یقین د کیږي زما د مور یو لپټه وه ما ته اوس هم یاد شي سلامونه ملګرو ستاسو ملګری نیازه خان یم او راغلی سره د ګرانو ملګرو جاوید شاه درمان یاسر او وقار او صاحب مانیروال راچکر شو زیت الرحمن عجز ته چټي میلاو شوې ده کلی ته راغلی دی او د منډې د سین غاړې له راغلو او دلته مناستې نه بلکې دلته وګرځېدلو او اوس دلته ولاړ د منډه د سین په غاړه باندې ډېر ملګري هم راغلي د دغه ټولو ملګرو د کور ودان وي د منظر د کور ودان وي منظر هم راغلی دی او نور ملګري دي نو زیت الرحمن عجز نوې نوې شعرونه به لیکلي وي ځکه چې هر څوک سړی په وطن کې خو چې د کوره لري او مسافري کوي نو خامخا به شعر لیکي داسې ده که نه درمانه نو زه وایم چې په شریکه باندې د منډه د سیند په غاړه باندې زیت الرحمن عجز نه خواږه خواږه شعرونه واورو نو خوشحاله به شو ډېره زیاته مننه نیاز خان ستاسو د درمان صاحب د یاسر رور فطرت صاحب مانیروال وقار خان د جمرود نه ملګري راغلي د ایوب شوقدري تر څنګه نور ډېر زیات ملګري ولاړ دي د ټولو د کور ودان وي او ستاسو نړۍ نړۍ مننه کوو چې تاسو بار بار دغه کتو ته راځئ دغه کلي ته راځئ البته نه لرو چې ستاسو شکریا ادا کړو زه به څه یم او زما شعر به څه وي خو دا ستاسو مینه ده او ستاسو خلوص دی چې تاسو څوک د ملکنډ نه څوک د صوابۍ نه څوک د باجوړ نه څوک د تهبۍ نه د دومره لرې ځایونو نه راځئ چې نن سبا د چا خپل څه کار وي نو هغې له نشي تللی او تاسو زما دغه شعر پسې دغه بلها پیسې به دغه تیلو په دغه کرایانو باندې لګوئ دغه تکلیف کوئ نو ستا او د درمان ورو ټولو ملګرو یوه نړۍ مننه ډېر مننه عجز هغه رحمت الله در صاحب خدای دې وبخي هغه وایي چې د هر چا وي خو چې ښه غزل وي درد زمانه داد په زور واخلي نو دا ستا د شعر هغه زور دی او موږ کوشش کوو چې نورو ملګرو له هم لاړ شو او دغه د پشکال وریځې ګوري ګوري کیږي او د سین غاړه ده که نه نو نیغ راځو شعرونو له شعرونه راته ووایه نو موږ به ډېر زیات خوشحاله شو زموږ دغه ستړی به ځای ومومي چې ته موږ ته شعرونه ووایي څه په بېخونده او بېرنګه زندګۍ کې یمه څه په بېخونده او بېرنګه زندګۍ کې یمه هغه په کور کې د زه مسافرۍ کې یمه غربت ورک شه مزدوري مو هم یو ځای ونه کړه ته په سعودي کې بابا زه په دوبۍ کې یم ډېر ښه دی ځکه هر څو د اسمان ستوری یم خو پلار مې نشته دی کمزوری یم پروردګار مې ځکه ښه ساتي چې د روڼو خویانو د سر سوری یم زمونږ ترمنځ د نفاق سمندر
ته ترېنه پورې زه راپورې یم ډېر ښه یار. زمونږ ترمنځ د نفاق سمندر ها. ته ترېنه پورې زه راپورې یم او د لرې لرې په نظر نه راځم د پښتنو د امن تورې یم او په ځان مې شک د مومن ځکه راځي ماله د جنګ د نومه کرکه راځي د خور پلو دې درنه اور وانخلي بچیه تو دې له ټوپکه راځي ډېر ښه دی یار. زما په قبر به واښه ولاړ وي دلته چې امن ته رټکه راځي زه د خپل مرګ دعوه په چا وکړمه هر یو ګزار له تربوزکه راځي د پښتنو د سر سودا به کوي دلته به اوس یو الوتکه راځي دا چې ولاړ دی پې د امن بیرغ زما قاتل د دې پاټکه راځي په دغه تمه باندې ناست دی عجز چې به انصاف کله په ځمکه راځي. ډېر ښه دی. مننه. په ځان باندې مې شک د بې وفا غوندې راځي په ځان باندې مې شک د بې وفا غوندې راځي ګمان مې په هر ښکلي د اشنا غوندې راځي یا خدایه د خانانو محلونه دې آباد وي زمونږ په دروازو کې ترې رڼا غوندې راځي ډېر ښه شعر دی یار. یا خدایه د خانانو محلونه دې آباد وي زمونږ په دروازو کې ترې رڼا غوندې راځي قربان دې له نامې شمه زما بېوسه مورې چې نوم دې خولې له راشي نو جړا غوندې راځي. ډېر ښه دی یار. قربان دې له نامې شمه زما بېوسه مورې چې نوم دې خولې له راشي نو جړا غوندې راځي چشمان یې دواړه سره وي د پښتون په درد او غم د شپې راله په خوب کې یو بابا غوندې راځي. ډېر ښه دی یار. چشمان یې دواړه سره وي د پښتون په درد او غم د شپې راله په خوب کې یو بابا غوندې راځي ته غوږ کېږده بچیه چې دا بیا چرته اوربل دی دا چغې خو زمونږ د پښتونخوا غوندې راځي. ډېر ښه دی یار. ته غوږ کېږده بچیه چې دا بیا چرته اوربل دی دا چغې خو زمونږ د پښتونخوا غوندې راځي په ډک ډک بازارونو کې خالي لاسونه ګرځم د خپلې بېوسۍ پورې خندا غوندې راځي. ډېر ښه دی یار. او عجز یم چې مور مې راته کله دعا وکړي په ځان باندې مې شک بیا د باچا غوندې راځي. ډېر ښه دی. او د خپلې جالې خوا کې ناسته پریشانه مرغۍ ښکاري زما په شان په جون باندې پیمانه مرغۍ ما ته احساس زما د ډېرې تنهایۍ راکوي د توت په څانګه باندې ناسته بې جانانه مرغۍ زه د خپل لوټې لوټې ښار کوڅو کې داسې ګرځم لکه ځنګل کې وي اور بل پکې روانه مرغۍ امن پسنده د پنجرې دروازه خلاصه پرېږده چې ګرځي په هوا کې مسلمانه مرغۍ د خدای خاطر وکړئ چې نور پښتانه مه قتلوئ زمونږ په غوښو مو مړۍ کړئ حکمرانه مرغۍ عجیزه مونږ چې د امن دعاګانې غواړو ما ته موسکې شي په پنجره کې بندیوانه مرغۍ. ډېر ښه دی. څو شعر نور چې قات شوي په ټول کلي کې انار دی خدایه خیر قات شوي په ټول کلي کې انار دی خدایه خیر بچې مې هم په دې پسې بیمار دی خدایه خیر داروله مې د مور چانه پیسې دي قرض کړې ولاړ راته په لاره کې شکمار دی خدایه خیر. ډېر ښه دی. دې ښار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرڅېږي زمونږ پکې د ګلو کاروبار دی خدایه خیر. پیشو پکې د پوی د کټوۍ واګداره شوي او مار پکې د جالې څوکیدار دی خدایه خیر. ښکاریان مې په نظر راغلل ټوپکې ورسره دي په بڼ کې د مرغونو ډک چینار دی خدایه خیر. عجیزه ما به هم وي د چا زړونه ازار کړی په ما پسې جوړ هم د چا ازار دی خدایه خیر. یووالې بیا نیازه کړه ستاسو درمان صاحب ډېره زیاته مننه کوو او که چې ته داسې دوه شعرونه ووایې نو موږ هم ستاسو د شعرونو خبر شو وویرو.